ډاکټر محمد اشرف غني وایي د راتلونکي لپاره بهرنۍ طرحه کار نه ورکوي. افغانان باید خپل هدف په خپله وټاکي. په صلحب علومو هرکلی کوم د AFG نیوز چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. پام راګرځوم د دې ساعت مهم خبر ته په سر کېدونه کوم ملګرو. که مو چینل نوي سبسکرایب کړی د مهمو خبرونو لپاره در سره AFG نیوز چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. ولسمشر محمد اشرف غني د افغانستان د راتلونکي په اړه د خپل لید تشریح کولو په لړ کې ویلي افغانان باید خپل هدف په خپله ځان ته وټاکي او د افغانستان 300مه کلیزې په مناسبت چې پکې پاکستان زر کلن کیږي، افغانان باید دغه کلیزه د ملي هدف په حیثیت وټاکي چې دوی څه رقم افغانستان غواړي. ولسمشر غني زیاتوي دغه وخت ښایي زما نسل ژوندی نه وي، خو د دې هدف ټاکل ضروري دي. د افغانستان مطلق اکثریت ځوانان دي او دغه ځوانانو ته باید څه رقم راتلونکی برابر شي. دغه هدف او اوسنیو شرایطو ترمنځ ستونزې باید په اساسي ډول په سړه سینه وڅېړل شي او ټول ورباندې یوې نتیجې ته ورسیږو. ښاغلي غني زیاته کړه د دې لپاره لاره نقشه دوه برخې لري. اول په ځینو لومړیتوبونو باندې ټول یوې نتیجې ته ورسیږو او دویم دغه لومړیتوبونه څه ډول عملي شي. په ورته مهال ولسمشر غني د ملګرو ملتونو له لوري د جوړجاړي روانو هڅو ته په اشاره وایي چې تر اوسه د یاد سازمان هیڅ طرحه په افغانستان کې عملي شوې نه ده. لګښت یې ډېر خو نتایج یې کم دي. د AFG نیوز چینل درنو لیدونکو دا و زمونږ د دې ساعت چمتو شوی خبر. تر بیا ښې چارې، د الله په امان.